د پکتیا دیني عالمان وایي ولس د ملي احساس له مخې په ټاکنو کې برخه واخلي. لسګونه دیني عالمانو دلته په مرکز ګردیز کې د یوې ناستې پر مهال له خلکو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خپل سرنوشت د ټاکلو لپاره پراخه ګډون وکړي او وړ شخص ته دې رایه ورکړي. دیني عالمان ټاکنې د اسلام له نظره روا بولي او هغه اشخاص د پردوی لاسپوڅي ګڼي چې پر دغې ملي پروسه د ناروا فتوا ورکوي. دوی د رایې ورکونې په ورځ د ښځو تصویر په اخیستو نیوکه وکړه او له ټاکنو کمیسیون یې غوښتنه وکړه تر څو د تصویر اخیستو پر ځای ورته بدیله لار ولټوي. ډیر اشیاء دي چې زمونږ استادو په ټولنه کې وجود لري لکه انتخاباتو مسله. اوس یو سړی دی د ګوري چې انتخابات را روان دي او د پکې شرکت نه کوي چې اوس په سیاست ګنده شوی دی زه رایه نه ورکوم. رای نه ورکول دا ناجایز عمل دی. د په کتو سره چې هلته کې به دلته ترسره شي هلته که عدمي جواز لري دوی عدمي جواز لري شهره د جواز نه لري دلته به جواز نه لري که د هغوی علما د ځان دپاره مڼې باندې په چاړه باندې مڼې سپینوي او موږ باندې کلمې وچړي کوي دا برعکس خبره په دین کې دا ترمیمات بیا نشته دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر مسؤلین بیا خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې د دیني عالمانو رول مهم ګڼي او وایي عالم کولی شي په ښه ډول د منبر له لارې خلکو ته په دې اړوند مثبت پیغام ورسوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دیني علما ډېر کلک او قوي او بارز رول لري. د ټاکنو په اهمیت د ټاکنو په مشروعیت او د ټاکنو په حیثیت باندې مفصل خبرې وکړلې او ټول ولسونو ته دا ثابته کړله چې هغه انشاءالله د ټولو رسنیو له لارې نه به زموږ ملتونه زموږ ولسونه ټول واوري چې په آیات او په حدیث دا ثابته کړله چې لازمه ده تر څو ټول خلک په ټاکنو کې برخه واخلي. پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د تل شپږمې نیټې ټاکنو ته چې ورته یوازې 10 ورځې پاتې شاوخوا 400,000 کسانو نوملیکنه کړې ده.